पाकिस्तान वाला वही करे چې موږ به اوس د افغانستان سره جنگ کوو، موږ جنگ ته بالکل تیار یو. خواجه آصف چې دا بیان ورکړی دی یار چې موږ د افغانستان سره په هر ټیم کې جنگ کوو، جنگ ته تیار یو. په 2 بجې چې کوم مذاکرات شوي دي د پاکستان او د افغانستان په هغه کې چې پاکستان کوم مطالبات یې ښودي دي هغه سره هم شریک کوم چې آیا افغانستان به دا مطالبات ومني او که ونه مني. ویډیو را سره مکمل وګورئ، په آخر کې به خو د کمنټ کوئ. الله پاک د جنگ نه راولي چې چېرته هم د پاکستان او افغانستان جنگ وشي، چېرته به هم داسې ونه شي. ملګرو داسې وي که نه چې پاکستان والے چې دی نو خواجه آصف چې دی نو هغه جبه مطالبه خودي دي. په دې مطالبه کې چې نن لاولي په مذاکرات چې شو دي پای کې دا مطالبه خودي ده چې افغانستان چې څومره ټي ټي پی دي دا پاکستان کې بالکل کاروایی نه کوي، دا پاکستان ته راځي، پاکستان کې بدیو کاروایی نه کوي، دوی پاکستان ته نقصان نه رسي، بالکل بدیو پاکستان ته ناراضي. او دوی خبره وته دا کړل کنه چې دوی به د انډیا سره تعلق نه ساتي، افغانستان والے چې دوی به د انډیا سره بالکل تعلق نه ساتي. څنګه چې تاسو ته پته ده افغانستان او انډیا چې کوم معاهده کړی و، افغانستان والے دا معاهده کړی و د انډیا سره چې چېرته په انډیا حمله کیږي نو دا به تصور کیږي لکه دا چې په افغانستان شي او که په افغانستان حمله کیږي او دا به تصور کیږي لکه په انډیا چې حمله شي دي. سي معاهده شوی و. بل خبره وته دا کړی دا کنه چې دریای کابل چې کوم ده دوی باغ ته چرته هم ډیم نه جوړي، کدی و چرته ډیم جوړ کو نو موږ بچیانو په چترال کې دا ډیم جوړ کو او دوی ته بچیانو دا دریای کابل مکمل طور باندې بند کو دغه وبا دوی ته وچ شي. بل وته دا کړی چې افغانستان والے په فوج نه جوړي، افغانستان والے چې خپل پولیس به جوړي. دا د پاکستان مطالبات دي چې فوج به نه جوړي او دوی بچیانو پولیس جوړي، د پولیس چې دنه نپری به جوړي. بل وته دا خبره کړل دوی چې تجارت قومي سطح باندې دوی چې دنه تجارت کوي د چین سره کوي، د انډیا سره کوي، د هر ملک سره کوي، نو دوی چې دنه پاکستانی لارې به استعمالي لکه د پاکستان په طرف باندې بچی دنه دوی تجارت کې عمل ګورو. دا چې د پاکستان مطالبه دي د افغانستان والے ته خو دي چې آیا افغانستان والا به دا ومني او که نه مني او که چېرته دا مطالبه افغانستان والا ونه منلې موږ به چې دی موږ به د افغانستان سره جنګ کوو، افغانستان چې دی نو موږ به جنګ ته تیار یو. دا چې دی خواجه آصف دا بیان ورکړی دی الله پاک دې خیر کړي که نه دا کوم مطالبات چې ښودي دا چېرته هم افغانستان والا نشي منلی. خو خدای دې خیر کړي که نه چې جنګ وشو نو دواړو ملکونو ته چې دی نو ډېر غټ نقصان دی او که دوی د انډیا سره رښتیا تعلق وي د افغانستان والا نو بیا پاکستان والا ته هم نقصان دی، پاکستان والا او د افغانستان والا تعلقات به ډېر زیات خراب وي. ملګرو په دې باره کې څه وایي خو کمنټ په ضرور کوئ ځکه چې د پاکستان او افغانستان چې کوم حالات دي نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو اوس چې نن خواجه آصف دا بیان ورکړی دی او دغه چې کوم مذاکرات په 2 بجې شوي دي دغه دا بیان ناغی چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ ضرور شیر کړئ. الله پاک دې خیر کړي چې جنګ چېرته هم ونه شي، چې کله هم جنګ وشي نو بیا چې دواړو ملکونو ته غټ نقصان دی، پاکستان ته هم نقصان دی او بل چې دی نو افغانستان ته هم نقصان دی. او انډیا والے چې کله هم د افغانستان سره ورسره نو دا چې د انتشار جوړ انډیا والا او دا کوشش کوي چې د دوه مسلمانان ملکونه چې دا د یو بل سره ونښلي او پیدا چې د انډیا ته لاړ شي. ملګرو ځکه چې هغه ول روپۍ ورکړي دي $1,00,000 ول ورکړي دي چې تاسو چې دنو په افغانستان کې ډیم جوړ کړئ، دریای کابل ته چې دنو تاسو ډیم جوړ کړئ چې په پاکستان باندې تاسو وبو باندې کوي او بالکل چې دنو دا چې نه پکار افغانستان والے ته د مطالبات خو دي. الله پاک د خیر ته مخ کې بس کېږي. زه نور ویډیوګان د پر زما د اکاونټ ضرور فالو کړئ.